خیبر پاس پروګرام په شیشه باندې ته دا واخلای وي فرست سیکنډ به څومره وټونه سره ډیفرنٹ راشي زما خو دا خیال دی چې عمران شینواری چې کوم دی زه په خپل نظر لرم او زه په خپله باندې نو زه چې که به 12-13 ووټ کې یا 13 وټونه به یو طرف ته وي او 12 وټونه به بل طرف ته وي او بل کوم کینډیډیټ چې دی هغه مطلب چې زه چې 10-11 وټونه وواخلي. صدارت کې دریم نمبر پوزیشن اخیستلی 35 وټونو کې اخیستي شاهرحمان شینواری 10 وټونه دریم نمبر راغلی. دویم نمبر عمران شینواری په 35 وټو کې اخیستي 12 وټونه او خلیل جبران افریدي 35 وټو کې 13 وټونه اخیستي او کال 2023 د پاره د لنډی کوتل پریس کلب صدر منتخب شو.